سلامونه درنو دوستانو ستړي مه شئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ. په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د اسلام په رڼا کې د کوروالی ځینې آداب تاسو ته وښیم. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او همدارنګه د ګنګړۍ نښان هم ووهئ چې زموږ معلومات تاسو ته په اسانۍ ورسیږي. لومړی، ښځه او میړه باید په اودسه وي. دوهم، د کوروالي پیل باید له بسم الله څخه وشي. دریم، تر خلاصېدو دمخه باید دغه دعا وویل شي: ای خدایه، له شیطانه مو لرې وساته او هغه چې زموږ په برخه کړي دی هغه هم له شیطانه وژغوره. څلورم، په ډکه خېټه کوروالی طبعاني دی نو باید د شپې په پای کې وشي. پنځم، د کوروالي پر مهال غږېدل او ډېرې خبرې له دې امله نه دي پکار چې کیدای شي ماشوم مو ګونګی پیدا شي. شپږم، په بې اودسۍ یا جنابت کې کوروالی نه دی پکار، کیدای شي اولاد مو لیونی او یا بخیل پیدا شي. اووم، په ولاړه کوروالی نه دی پکار ځکه له دې سره سړی کمزوری کیږي. اتم، د کوروالي پر مهال د ښځو کس ته زیات کتل نه دي پکار ځکه له دې سره نظر کمیږي او د اولاد پیدا کېدو اندېښنه شته. نهم، د ښځې او میړه تل یو ځای څملاستل د نوږې کمزورۍ یعنې د قوت د کمزورۍ لامل کیږي. لسم، په نامناسب یعنې غیر طبیعي ډول کوروالي او د خلاصېدو پر مهال د مني ایسارول، سوسک او نورې ناروغۍ رامنځته کوي. نو دوستانو، که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ معلومات تاسو ته په اسانۍ ورسیږي.